السلام علیکم ګرانو دوستانو، یو ځل بیا زموږ د کمپیوټر کلاس ته ښه راغلاست. داسې تېرې ویډیوګانې به موږ تاسو ته اپلوډ کړي دي. هیله لرم د هغو ویډیوګانو به تاسو یو څه زده کړي وي. نو په دغه ویډیو کې به موږ تاسو ته دا دروښیو چې څنګه د کمپیوټر د سکرین په اړه باندې موږ تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړو. داسې موږ تاسو څنګه کولی شو چې کمپیوټر د یو بل سکرین سره وصل کړو، نو هغه طریقه هم له موږ سره یاد کړئ. هیله د نوي ملګرو موږ په دې کلاس کې تاسو ته ډېر څه په نظر کې نیولي دي. انشاءالله د وینډوز درس چې کله خلاص شو، موږ به په دې پسې متصل د وورډ، ورپسې به د اکسل پروګرام، ورپسې به د فوټوشاپ پروګرام، ورپسې به د اکسس پروګرام، انټرنیټ او همداسې پاور پوینټ، دغه آی ټي بخش به مکمل موږ تاسو ته انشاءالله په پښتو ژبه درته وړاندې کوو. هیله دې نه وي چې دا زموږ درېیمه ویډیو ده، نو هیله لرم زموږ تېرې ویډیوګانې وګورئ او په ادامه د هغو ویډیوګانو موږ سره دا ویډیو هم زده کړئ. راځو د ویډیو په طرف. زه راځم ملګرو، پاور مینو به ورته خلاصه کړم. کله چې ما ورته پاور مینو خلاصه کړم، دلته راځو موږ د ویو اپشن لرو. په ویو اپشن کې موږ تاسو ته ډېر دلته هغه پروګرامونه دي چې موږ تاسو له هغې نه استفاده کوو. دا به انشاءالله په وخت سره تاسو ته زه څه وکړم، تشریح به کړم. دلته موږ تاسو په دغه مینو کې فولډر اپشن هم لرو. موږ تاسو کولی شو د فولډر نه په هغه وخت کې استفاده وکړو کله چې موږ تاسو په سکرین باندې زیات آیکانونه وي. نو که چېرته موږ تاسو په سکرین د کمپیوټر باندې زیات آیکنې وي، نو موږ کولی شو یا پروګرامونه وي چې هغه پروګرامونه په دې فولډر کې څه وکړو، ځای پر ځای کړو. راځو ملګرو، زه به تاسو ته په دې فولډر باندې کار وکړم. زه به راسم په دې باندې به کلیک ورته واخلم. کله چې ما کلیک ورته واخیسته، زه راځم دلته یو نوم ورته لیکم، مثال په توګه اسدالله. دا فولډر دی ملګرو موږ جوړ کړ. نو رابسو ملګرو، دا به دلته ورته زه څه وکړم، کلیک به دلته ورته واخلم. زه راځم دغه فولډرونه، دا فولډر باندې ما څه کله دلته کلیک واخیسته، دا مې جوړ کړو. زه راځم دلته یې ورې کوم فولډر ګورو، په فولډر کې څه نشته. نو رابسو زه غواړم چې دغه پروګرامونو نه یو څه پروګرامونه په دې فولډر کې څه وکړم، ځای پر ځای کړم. د فولډر ښه والی ملګرو دا دی که چېرته موږ تاسو په کمپیوټر په صفحه باندې ډېر داسې آیکنې ولرو چې هغې نه موږ تاسو استفاده کوو. ښه والی دا ده چې هغه موږ نه وایرس څه کوي، وایرس نه خرابوي او داسې وي لکه یو بکس کې چې اسناد قلب کړي، نو له خیرې او له چرک او له دې شیانو نه څه وي، په هغه محفوظ وي. نو زه راځم ملګرو، په دې باندې ورته کلیک اخلم. دا به راسم په دې کې به څه وکړم، ځای پر ځای به یې کړم. زه راځم دغه پروګرامونو نه دا پروګرام به واخلم. په دې باندې کله کلیک ورته واخیستم، په دې باندې سر باندې ورته ږدم، خپله ورکې څه کېږي، داخل ته ځي. راځم دغه پروګرام به هم ورواچوم، دا پروګرام به هم ورواچوم. رابسم په همدغه فولډر به ورته کلیک واخلم. کله مې چې کلیک ورته واخیستم ملګرو، تاسو وګورئ زموږ په کمپیوټر کې په دغه فولډر کې موږ چې کوم مواد مو ذخیره کړي وو هغه څه وسو، ځای پر ځای سو. راځو ملګرو دا صفحه ماکسیمایز کوو. نو کلوز به کړم زه ورته دا صفحه. رابسم بېرته پاور مینو ته. پاور مینو کې موږ ملګرو بل لرو د ویو د نیو مینو ته راځو. کله چې موږ تاسو ملګرو نیو مینو ته راغلو، فولډر موږ تاسو ویلې په فولډر کې موږ شارټ کټ هم لرو.
مایکروسافټ ملګرو په دې کې موږ تاسو دغه مینوګانې دي، په دې کې وورد اپشن ده او ورسره پاور پاینټ ده او همدارنګه اکسل ده. نو دا ملګرو موږ تاسو ته دغه پروګرام چې موږ کله تاسو تدریس کولی انشاءالله په هغه وخت کې به تاسو څه وکړم درته وبایښیم انشاءالله. رابطو ملګرو موږ بل په دغه پاور مینو کې بل لرو سکرین ریزولوشن. سکرین ریزولوشن ملګرو موږ تاسو ته څه کار کوي؟ راځو عملاً په دې باندې کار کوو. کله چې موږ تاسو سکرین ریزولوشن خلاص کو دلته موږ تاسو ګورو زموږ کمپیوټر سره کوم سکرین نه دی وصل. که چېرته تاسو کورسونو یا په پوهنتونونو کې دانشګاهګانو کې لیدلي وي نو موږ تاسو ته کله چې استاد درس راکوي نو هغلته د موږ تاسو کمپیوټر ته یو بل سکرین هم وصل وي. نو هغه ملګرو موږ تاسو د دغه کیبل په واسطه باندې دلته کولی شو چې معلومې کړو. نو د موږ په هغه کې یو سکرین چې هغه زموږ خپله صفحه ده، یعنې زموږ د ډیپټاپ خپل صفحه ده. دلته هم کتلی شو موږ دې چې نه کتلی شو موږ د کمپیوټر همدغه خپله صفحه ده، بل موږ سره کوم شی نه دی وصل. رابسو ملګرو په دې باندې به ورته کلیک واخلو. په دې مینو کې ملګرو موږ تاسو د کمپیوټر دغه سکرین څه کوو راوړکې کوو یې. رابسو زه ملګرو دلته ورته داسې ورته راچټوم اندازه یې. نو موږ د ډیسکټاپ هغه سکرین به څه وکړي راوړکی به یې کړي. زه راځم په دې باندې ورته کلیک واخلم، اپلای مې کړه. نو تاسو کتلی شئ ملګرو تاسو اوس وګورئ زموږ د کمپیوټر صفحه په عادي حالت کې ده. زه راځم د کمپیوټر سایز یو څه ورته اندازه وړکی کوم، دا ته راوړم ورته. نو زموږ دا لیکنې د کمپیوټر په دا صفحه کې چې دا لیکنې تاسو وینئ دا لیکنې موږ ته غټې شي او صفحه سکرین به موږ ته وړکی کړي. نو راځو په دې باندې ورته کلیک واخلو، اپلای به یې کړو. نو زموږ د کمپیوټر سکرین صفحه شوه دا وړکی شوه. نو راځو په دې باندې دا کلوز کوو، بیرته راځو عادي حالت ته راوړو. موږ بیرته عادي حالت ته ملګرو راوړه. وروسته له دې نه ملګرو موږ لرو دغه مینو. په دې مینو کې ملګرو موږ تاسو د کمپیوټر صفحه عمودي او افقي برابرو. راځو عملاً په دې باندې هم کار کوو. زه راځم په دغه دویم اپشن باندې ورته کلیک اخلم. کله چې ورته په دې باندې کلیک واخلم زموږ ستاسو صفحه به څه شي عمودي په دغه ډیزاین به شي. زموږ صفحه کمپیوټر څنګه شوه د حالت باندې شوه. بیرته راځم د دریم نه هم استفاده اخلم. دا د کمپیوټر دریم حالت ده. په دې حالت کې کمپیوټر صفحه مو څنګه شي سرچپه به شي. راځو په دې څلورم باندې مهال اپشن باندې کلیک اخلو. نو دا به د کمپیوټر د صفحې څلورم حالت. نو امید لرم ملګرو چې تاسو به په دغه مینو باندې هم سره خلاص شوی وي. راځو ملګرو په دې مینو کې خاص کوم شی نشته ده. کله چې موږ تاسو غواړو زه دغه صفحه اخلم، که چېرته د بعضې وخت لپاره موږ تاسو استفاده ورنه کوو نو اپلای ورباندې کلیک کوو. له اپلای نه وروسته اوکې کوو نو زموږ صفحه به همیش لپاره په همغه شکل کې شي. نو په دې صفحه کې ملګرو کوم شی نشته ده. راځو بله مینو ورته استفاده وکړو. بل موږ تاسو لرو پرسونلایز.
په پرسونلایز باندې موږ تاسو کو په دې باندې موږ هم کار وکړو. را بسو پرسونلایز ته. کله چې موږ تاسو پرسونلایز ته راسو موږ په پرسونلایز کې څنګه کولی شو د خپل کمپیوټر صفحې ته تنظیم یا کمپیوټر صفحې وربدلې کړو. راځو ملګرو په دغه صفحې باندې زه ورته کلیک اخلم. دلته موږ تاسو سره ډېرې صفحې دي، کولی شو د هر یوې نه استفاده وکړو. زه راځم په دې باندې ورته کلیک اخلم. د دې باندې کلیک ورته واخیسته، راځو سیف چینج باندې کلیک ورته اخلم. کله مې سیف چینج کړه راځم ماکسیمایز کومه صفحه. تاسو کتلی شئ زموږ د ډیسکټاپ صفحه څنګه سوه تغییر یعنې بدله سوه. راځم ملګرو بېرته پرسونلایز ته. په پرسونلایز کې ملګرو موږ لرو ملګرو موږ تاسو دغه د کمپیوټر صفحې دغې نه وربدلولی شو. په درېیم کې راځو کار کې راځو ملګرو موږ تاسو د لاندې ساحې رنګ څه ورته کولی شو بدلولی شو. تاسو دا رنګ ته وګورئ ملګرو، داسې دا رنګ تغییر کوي. د ټاسک بار هغه رنګ څه کوي تغییروي. دا وګوره هر یو چې تاسو خوښ وي کولی شئ په دې سره هم تغییر زیات کړئ. دلته به هم تاسو کولی شئ چې رنګ ورته تیز او سلو کړئ. دلته کوم خاص کوم شی نشته ملګرو. راځو په سیف باندې ورته کلیک اخلو. نو دې کې ملګرو موږ تاسو دغه اپشن او دغه به ورته انشاءالله په روانه ویډیو کې ووایو. تر هغو موږ ته اجازه راکوئ. د الله